په دې آیت کې د دې اجتماعي آدابو څخه یو بل ادب ذکر کیږي، بلکې یو نه درې ادبونه، او دې ټولو کې مقصد هغه د مسلمانانو په منځ کې وحدت ساتل دي، نفرتونه رانیسي، بې اتفاقي رانیسي. نو یو ادب دا دی چې بدګماني مه کوئ یو پر بل، دوم داسې تجسس مه کوئ، تحسس مه کوئ، یو د بل پټ عیبونه مه لوڅوئ او مه ورپسې پسې کېږئ، پردې په اچوئ یو په بل باندې. او دریم داسې غیبتونه مه کوئ یو د بل، داسې په ترتیب سره الله تعالی ذکر کړي دي لکه څنګه چې په واقعه کې څنګه ترتیب وي. اول د واره یو سړی په بل باندې بدګمانه شي، د بدګمانۍ بعد بیا ورپسې شي چې ودرېږي چې دی څه وایي، څه کوي او چیرې ګرځي، تجسس شروع کړي. د هغه څه وروسته یې په غیبتو اخته شي، د غیبتونو وروسته نو بیا جنګ وي، بیا کله قتل ته خبره ورسېږي او بیا لسګونه کلونه بدۍ باندې سره واوړي. نو دې لپاره چې نتیجې خرابې راونوځي، الله تعالی وایي د هغه په سر کې بدګمان چې دی دا لا مه کوه. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړئ، ستاسو د ایمان دا تقاضا ده اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان وساتئ د ډېرو ګمانونو څخه. ان بعض الظن اثم، بېشکه ځینې د دې ګمانونو هغه ګناهونه دي. ان بعض الظن، بېشکه ځینې ګمان اثم ګناه ده. نو چې ځینې پکې ګناه ده، نو تاسو د ډېرو څخه ځان وساتئ چې په ډېرو کې به هغه ناروا ګمان وي چې هغه څه وساتل شي. دا د احتیاط لپاره وایي د ډېرو ګمانونو څخه ځان وساتئ، ځکه ځینې پکې ګناهونه دي چې په هغو کې واقع نه شي. بدګماني په مسلمان باندې جایزه نه ده. آیت کې الله تعالی امر وکړی ځان ځینې وساتئ، حدیث کې رسول الله داسې امر کړی ایاکم والظن، ځان وساتئ په مسلمان باندې د بدګمانه. فإن الظن أكذب الحديث، بدګمان په یو چا باندې دا د ټولو څه لوی دروغ دی، او تا په دروغو باندې اخته کړي. او درواغ بل حدیث کې راځي چې دا د جهنم لاره ده. یو سړی همیشه درواغ وایي، کوشش هم د دروغو کوي، رښتیا نه وایي، اخر یې الله تعالی د جهنم فیصله ورباندې وکړي او جهنم ته یې وغورځوي، والعیاذ بالله. نو ګمان څه نبي صلی الله علیه وسلم منع ورکړي چې تاسې د بدګمانه ځان وساتئ، بلکې ښه ګمان کوئ په خلکو باندې، ښه ګمان کوئ. یو بل حدیث کې راځي